نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نویم باب د الادب المفرد کتاب څخه او 108 حدیث دی. باب ادب الخادم، د خادم د شاګرد ستا سره هغه څوک چې ستا د ژوند کارونه د سره اړو مانده لري د هغه انسان ادب، هغه ته تعلیم او روزنه ورکول، هغه ته ادب ورښول څنګه کار دی. رسول علیه الصلاة والسلام یا صحابه کرامو خپلو پیروانو شاګردانو ته کم ادب ورښولی دی او څه یې ورزده کړي دي او څه موږ اورېدلی دي. په دې 108 حدیث کې به وایورو. وبه قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يزيد بن عبد الله بن تسيط، ده حضرت عبد الله بن قيس چې ده تسيط ده حضرت يزيد بن عبد الله، ده حضرت يزيد بن عبد الله چې ده تسيط مسيد دی دی روایت کوي. قال ده وفرمایله، ده مبارک تابعی چې يزيد دی ده عبد الله زوی دی ده تسيط المسيد دی فرمایي قال أرسل عبد الله بن عمر، دا حضرت عمر رضی الله عنه زوی مبارک حضرت عبد الله رضی الله عنه یو مری په کار پسې واستوي. دا حدیث تر دې پورې وایم چې خپل شاګرد، خپل مزدور، خپل خادم په خپل کورنۍ کې ستا تر لاس لاندې انسانانو ته ادب ورزده کول دا د رسول علیه الصلاة والسلام په تعلیماتو او د مبارک په ارشاداتو کې ستا او صحابه کرامو هم دا کار کړی دی. نو حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه یو مری په کاروبار پسې واستوي. ارسل عبد الله ابن عمر غلاما له، د مری و په کار پسې واستوي چې ورسه پلانکی کار وکړه. څنګه کار و؟ بذهب او بورق، ولدا سره یا سپین زر در سره یوسه یو څه کاروبار په وکړه، تجارت ور باندې وکړه، ګټه به وسی، ګټه هم راوړه، سرمایه هم راوړه. دلته خبره قدرمنو دا ده چې د مری یا ده هغه انسان چې ستا مزدور وي یا هغه څوک چې ستا خادم وي د ژوند په هر کنج او کنار کې به د تربیه کوي. د مبارک چې خپل مری واستوي، سره او سپین زر په لاس ورکړل، یا سره زر و یا سپین زر و، فصرفه، باره بیع صرف وکړله. موږ او تاسو په اوسنی وخت کې وټه ورته وایو. سره زر ورکړله په مقابل کې نور سره زر واخیستله، سپین زر ورکړله په مقابل کې نور سپین زر واخیستله، لاس په لاس و، سره جلا سوي نه دي. خو د عبد الله بن عمر رضی الله عنه مری را ولاړ سو، سره زر چې ورکړله ابل ته یو څه وویل، یو څه وخت بعد به نور قیامت راکې، لږ وخت یې ورکړي، ساعت ته، ورځ ده، میاشت ده، خو لږ وخت یې ورکړي. فانظر بالصرف، د عبد الله بن عمر رضی الله عنه مری را ولاړ سو، بارول پروا نه لري ما چې سپین زر درکړه یا تا راکړل، یا ما سره زر درکړه یا تا راکړله، که ستا را باندې سو زه به څه وخت بعد درکم، که زما در باندې سو ته څه وخت بعد راک، مهلت یې ورکړل، پروا نه لري. اوس کني در سره څه ستونزه نشته. فرجع الیه، مری رالی بیرته الیه و حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنه ته علما خدا سي کار وکي، تا راته ویلي و چې وټه وکړه، د صرف سودا وکړه، بیع صرف، یعنی بیع صرف دا مطلب چې لاس په لاس باندې یو سکه په بل سکه بدلول، دې ته ویل کېږي وټه
دا وکه، خو ما په دې کې یو کار وکړي، ما سره یا سپین زر تسلیم کړل، دته مې یو څه وخت ورکړي چې یو څو عمر بعد به دا قیمت راکړي. فجلده جلدا وجیعا. نو حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه راولاړ سو، دا مریض ته سزا ورکړله جلدا وجیعا، شدرنه سزا. دا سزا ورکړله چې وجع در پکښې کې و، بدن یې ورخوش کړي. وقال او ورته ویله اذهب ولاړ سه، بیرته بازار ته ولاړ سه، فخذ الذي لي، زما هغه سره زر یا زما هغه سپین زر چې ما درکړي وه د دې لپاره چې وټپه وکړه، بیرته یې راوړه، ولا تصرف، وټه مه پکوه، زما سرمایه بیرته راوړه، ګټه یې نه کومه، بیرته راستون سه، بیرته راسه. اوس دا حدیث خو قدرمنو په ظاهره باندې په ښکاره باندې خو یو څو جملې او یو څو خبرې پکښې کې دي د ژوند. په حقیقت کې د مرئی یا د مزدور یا د خپل زوی یا د خپلې لور تربیه پر هر مشر باندې لازمي ده. یو څه مثالونه یې واورئ. په کورو کې کوچنی ګیلاس ماتوي، ګیلاس ساده خبرې دي، یا د المارۍ څخه یې غوري یا غوریچا یا غاب راچوکئ راولوېدی مات سو، یا یې سویچ یا پنکه دغه چالان کړله، چپه یې چالان کړله، سویچ یې غلط ووالی، شاچي د برق رالل، پیوز یې وغورځوئ. څونه انسانان به ستاسو په فکر دغه کوچني زوی یا لور ته ښکنځل کوي، څونه به یې وهي، څونه غلطي خبرې به ورته کوي. یو ګیلاس چې هغه اصلي ګیلاس یې نو دا 10 افغانۍ، یو ګیلاس. هغه اصلي غوري دا نو 100 افغانۍ، هغه اصلي غوریچا دا 50 افغانۍ. څونه خوشکې ورته کوي. مرکه دغه لور یا دغه زوی درواغ وویله، بیا وایي کوچنی دی پروا نه لري، درواغ یې وویل، بیا داسې خبره سموو. که دغه لور یا زوی یو بل غلط کار وکړي، نو څه کوي چې وهې کوچنی دی خامخا خطاوځې، ته خو هم لوی سړی د کوچنیانو سر دې اخیستې ده. په دغه وخت کې علما فرمایي، حضرت مولانا حبیب الله مختار صاحب رحمه الله تعالی د اولاد د تربیت په باره کې یو کتاب لیکلی، تربیت اولاد. پکې لیکلي دي، وایي تاسو د خپلو کوچنیانو پر غلطو کارو خوابدوئ، درواغ یې وویل خوابده که، تربیه یې وکړه. که مالي تاوان یې در ورسوي خواب مه بدوه، ګیلاس مات سو پروا نه لري، الله به 10 افغانۍ نورې درکړي، بل ګیلاس به راوړل سي. خو که په دغه کوچني کې درواغ رالل، بیا په 10 افغانو نه اصلاح کېږي، بیا په 3000 نه اصلاح کېږي، بیا په 10,000 په 3 لکه نه اصلاح کېږي، د کوچنیوالي څخه درواغ عادت سي. نو په مالی تاوان باید څوک ځان خوابدی نه کړي، او په اسلامي تاوان، په اسلامي تعلیم او تربیه که چیرې کوچنی نه روزل سو، تاوان یې ورسوي، په دغه وخت کې انسان خوابدی سي. مثالونه نور هم دي. چم کوي، غلا کوي کوچنی په کور کې، د پلار د مور دغه تجرۍ یا دغه ځای څخه چې لیدلې وي، کوچنی خو سترګې په پلار و مور کې چیرې صدرۍ کاږي، چیرې کمیس کاږي، چیرې به یې پیسې وي، چیرې اږدي، دا زما د پلار په جیب کې ولې پیسې نسته، هره ورځ دغسې. کله چې ووینئ، کله کله داسې کوئ، خپل د جیب پیسې حسابئ، تجربه وکړئ چې دا زما اولادونه غلا کوي او که نه کوي. یوه هفته حساب کوي، 2 هفتې حساب کوي، 3 میاشتې حساب کوي. که چیرې ستا پیسې کمېدلې، په دې پوه سه چې په اولادو کې غلا ده. د غلا په خاطر ټینګه خوابده که، تحقیق وکړه، معلوم یې که چې هر څوک غل و، پیدا یې که، دومره سزا ورکړه چې څونه د غلا کړې وي. وروسته حدیث کې راځي، دومره سزا به نه ورکوې چې سزا یې د 2 افغانو وي او ته ورکوې د 50 افغانو سزا. سزا یې د غلا وي او ته ورکوې ماز یو کوچنۍ چپلاخه. سزا یې د درواغو وي، د غلا وي، او ته ورته وایې خشک ورته کوې، یا په خشک ورته ګورې، یا سترګې ورباندې راغټې کې. نه، داسې نه ده. په مالي تاوان خوابده نه کو، په اسلامي تاوان خوابده کو. منظور مې قدرمنو دا دی، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه چې خپل مرۍ واستوي، په مالی تاوان یې خوا نه ده بده کړې، په دې خوا بده کړله چې دلته اسلامي تاوان راځي. داسې نه وي چې دا معامله سود ته ولاړه سي، او سود خو نه اسلامي تاوان دی. اسلامي تاوان باید هر څوک خوا بده کړي. ګیلاس دې مات سي، چمپل دې څیرې سي، بیخي کله کله کوچنی چمپل وغورځوي لښتي ته، دونه سخته سزا ورکړي. خو زموږ او تاسو هر څوک په خپل کور کوچنیان لرو، کورنۍ دي، غټې کورنۍ دي، اکا زامن دي، او خالګانې دي، عمګانې دي، د ماما کورونه دي. پر کوچني چمپل یې ښه چمپل دې لوڅ ور واچوئ، تا دا نه ویل چې پلار لرمه، یا مشر ورته وایي سترګې دې وتلې وې نه بیرېدلې، اوس به نو سره جوړ سو. نو د ټول کور مخ ته سزا ورکړي. په مالي تاوان دونه خوا مه بدوئ. که غلا کړې وه بیا خوا د بده کوي، د ټولو مخ ته دونه سزا ورکړي چې څونه شرعي حق وي.
تر څو دا نور لپاره هم عبرت سي. 101 حدیث. الله اکبر کبیره. عن ابي مسعود قال، حضرت ابو مسعود رضی الله عنه څخه روایت دی، دا فرمایله كنت اضرب غلاما لي، ما یو مری درلودی سزا مې ورکول وهی مې. فسمعت من خلفي صوتا، سزا مې ورکول د شا د خوا مې یو اواز واورېدی، یو څوک نارې راوهي او سره ته وایي اعلم ابا مسعود، پوسه ای ابو مسعوده. وایي زما نوم یې واخیستې د شا د خوا څخه اواز دی. ما چې ورته وکتله یو خبر یې راته کوله، راته ویې ویل چې پوسه ابو مسعوده، الله اقدر علیکه، ته چې خپل مری وهې، خپل مری پر خپل مری دې راچولی دي، الله ډېر قدرت لري پر تا باندې، منک علیه، څونه قدرت چې ته پر مری باندې لرې، الله تر دې ډېر زیات قدرت پر تا باندې لري. یعنی که ته خپل خادم، شاګرد، مزدور ته مری ته سزا ورکوې چې څونه ستا طاقت پر ده دی، الله تر دې زیات طاقت پر تا لري. وایي دا خبرې راته وکړله. فالتفت، چې دا خبرې راته وکړه ما بار ورته وکته شاته. فالتفت، شاته چې مې وکته، فاذا هو رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته مې وکتله، رسول علیه الصلاة والسلام. قلت ورته مې ویل یا رسول الله، ای د الله رسوله، فهو حر، دا مری آزاد دی، لوجه الله، د الله رب العزت د رضا په خاطر باندې آزاد دی. فقال، نو رسول علیه الصلاة والسلام راته وفرمایله اما ان لو لم تفعل، که دا کار نه وای کړی، مری دی والی او آزاد کړی دی نه وای، لمستک النار، نو اور بس وزلی وای، اور به در رسیدلی وای، اور بستا د بدن هر عضو اندام ته درغلی وای. راوی یا د حدیث روایت کوونکی فرمایي او للفحتک النار، اور بلو لپه کړی وای. که دا مری دی والی آزاد کړی دی نه وای، نو د الله له طرفه څخه به اور سوځلی وای، ته به اور ته رسېدلی وای، اور به تا ته رسېدلی وای. د دې څخه چې ثابتېږي قدرمنو، د دې حدیث څخه ثابتېږي دا چې مری دومره ووهه چې څونه د ده جرم دی، شاګرد دومره ووهه چې څونه جرم دی، شاګرد دومره ووهه چې څونه د ده غلطي ده. زه یو مثال وایم، دا زموږ شاګردان عادت دي زموږ سره، په هره مدرسه کې 800 شاګردان، حتما ځینې داسې شاګردان چې هغه اخلاق یې نه سم، په درواغو عادت شوي. نو 2 شاګردان په غلا عادت وه، یا 3 شاګردان په غلا عادت وه. د باسکل څخه شی خلاص که یا څه وکه یا څه وکه، حتما څوک خبریږي نه، باسکلان دي، موټرسایکلان دي، ځي و راځي، رفت و آمد دی. چې کله خبر سو تحقیق مو شروع کړي، ټوله تحقیق چې دی اقرار وکړي په ښه نرمه لهجه، چاکلیټ مو هم ورکړله، انعام هم ورکړي. اول چې اقرار یې وکړي، وروسته مو د ټولو شاګردانو مخ ته سزا ورکړه. دونه سزا مو ورکړله چې د ټولو شاګردانو لپاره عبرت شوله، د دوی لپاره هم عبرت شوله. بیا دا یو کال کېږي، یوه ادابل انسان د قلم څوکې ته هم نه دي کتلی، دا یوه شاګرد د بل شاګرد د قلم څوکې ته هم نه دي کتلی، چې څونه جرم یې هغونه سزا ورکړه. نو رسول علیه الصلاة والسلام را تېرېدی، ابو مسعود رضی الله عنه خپل مری وهي، باره رسول علیه السلام ورته وفرمایل ای ابو مسعوده، الله تر تا زیات قدرت لري، کم قدرت چې ته پر مری لرې. نو وایي ما چې ورته وکتل، رسول علیه الصلاة والسلام مبارک مې وویل چې د الله په خاطر دا مری آزاد دی. د الله رسول راته وفرمایل ای ابو مسعوده، که دې دا کار نه وای کړی، اور به کباب کړی وای، چې څونه د مری جرم دی غوندې سزا ورکړه. د دې څخه معلومیږي دا قدرمنو چې د اولاد، د خادم، د مزدور، د شاګرد پر امام باندې د مقتدی تربیه لازمي ده. مثال یې وایم، کامیاب امام هغه امام دی، زما د مطالعې له مخې، زما د تجربې له مخې، کامیاب امام هغه امام دی، پیشوا، پیش امام هغه دی چې د مقتدیانو اصلاح یې په ورین تندي وکړله، په ښکنځلو یې ونه کړل، په خشکه یې ونه کړل، په پیغور یې ونه کړل، په بیان کې پیغور ور نه کړي، د هغسې په مجلس کې پیغور ور نه کړي، په خندا او په ورین تندي د خپلو مقتدیانو اصلاح وکړله. پر پیش امام د خپلو مقتدیانو اصلاح سته. مثال یې وایي، زموږ او ستاسو د دې مدرسې یو مخ ته یو څوک موټر ځغلی، موټرسایکل په زوره
تیز چلوي، دوړې کوي یا د موټرسایکل ټایر د ډبرې د څوکې سره برابر سي، ډبره وغورځي، د چا په سترګه، د دکاندار، د لاروي، د کشني پر سترګو وموښلي. ښه خبره دا ده چې د ښکنځلو پر ځای د سړی پوه سي. موټر مه ځغلوه. په دې کې څو تاوانه دي. یو تاوان دا دی چې ستا انسانیت خرابېږي، بل تاوان دا دی سپین سرې او سپین ږیرې تېرېږي، د هغو دل ازاري، د زړه ازارېږي. بل تاوان دا دی د دا خلکو کورونه د سړک پر غاړه دي، هلته مریضان سته، دا ازارېږي او داسې نور څه. لہذا پر هر انسان باندې د خپل کمزوري یا کشر تربیه لازمي ده، او کشر هم باید د خپل مشر تربیه ومني. دا حدیث و. نو رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي په یو بل حدیث شریف کې حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي وای رسول علیه الصلاة والسلام و خدمت ته یو سړی رالی کښېنستی، بارې ورته وویله ای د الله رسوله یو څه مریان لرمه، درواغ راته وایي، خیانت را سره کوي، زما خبره نه مني، خو زه ښکنځل هم ورته کوم، سزا هم ورکوم او وهم یې هم. نو ای د الله رسوله ته ما ته داسې طریقه راوښیه چې زه د دوی سره په آخرت کې زما څه جنجال رانسي، زه د دوی د سزا په خاطر تاواني نسم په آخرت کې. نو وای رسول علیه الصلاة والسلام راته وفرمایله چې کله د قیامت ورځ سي، نو ستا د مریانو خیانت او ستا د مریانو خبره نه منل او ستا د مریانو درواغ ویل او ستا د سزا د ټولو حساب او کتاب کیږي. که چیرې ستا سزا د دوی تر خیانت ډیره وه، د دوی تر درواغو ډیره وه، د دوی تر نافرمانۍ ډیره وه، الله رب العزت تا ته د سزا درکوي، تا د جرم څخه زیاته سزا دوی تور کړې ده. او که چیرې ستا سزا د دوی تر جرم، تر درواغ ویلو، د دوی تر خیانت، د دوی تر نافرمانۍ کمه وه، بیا الله رب العزت د دوی څخه انتقام تا ته در اخلي، غش در اخلي، بدله در اخلي. رسول علیه الصلاة والسلام دا ورته وفرمایل. حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي وای دې سړي چې کله د نبي علیه الصلاة والسلام دا خبره واورېدله، وای ولاړ سو، ژړله او په زوره یې ژړله، د ځای یې پرېښوی. وروسته رسول علیه الصلاة والسلام دا سړي ته وویله آیا تا د الله رب العزت دغه ارشاد په قرآن کریم کې دا آیات نه دی اورېدلی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبة من خردل اتینا بها وکفا بنا حاسبین. الله رب العزت فرمایي د قیامت په ورځ به موږ ترازو میزان کښېږدو، د عدل ترازو به وي، یو پله د بلې پلې سره به هیڅ فرق نه لري، د هر انسان حسنات و سیئات بدی او ښېګڼې به کښېږدو، بیا به د هر انسان هر څه تلو او د هر انسان د اژدن په اندازه، د دانې په اندازه که ظلم زیاتی کړي، الله فرمایي دا به موږ د تله او ترازو ته ور اچوو او موږ د بندگانو د حساب لپاره کافي یو. اوس څه فکر کوې؟ که چا تېر ښکنځل وکړل، تا دونه جرم نه دی کړی هغه ښکنځل درته وکړل، تا دونه خبرې نه دي کړي هغه ښکنځل درته وکړله، هغه دونه جرم نه دی کړی تا سزا ورکړله. جرم په جرم. الله رب العزت په قرآن کریم کې همداسې په یو بل آیات کې فرمایي موږ د خپلې خبرې لپاره یو شی ځینې اخیستلی سو. الله فرمایي که چیرې یو چا غاښ تر وایستي غاښ یې وروباسه، غوږ یې در پرې کړي غوږ یې ور پرې کړه، زخم یې در پکښې پېښ کړي زخم پکښې پېښ کړه، و دونده نه که نوک در څخه ایستلی و دوهم نوک مه ځینې باسه، که یې ستا د ګوتې بند په چاړه در پرې کړي و په هغسې چاړه باندې ګوته پر هغه ځای ور پرې کړه، که ستا د ګوتې نوک ده ایستلی و بند یې در پرې کړي و او تا به ستا لاس ور پرې کوئ، په دې وخت کې الله رب العزت ستا د جرم سزا تا ته درکوي. نو د دواړو حدیثو قدرمنو مطلب چې دی، نن دا خبره زده کو چې د چا هر څومره جرمي هغومره سزا ورکو. مدرسو والا په دې کې ډېر احتیاط وکړي، د حفظ شاګردان حافظ صاحب باید په دې کې ډېر احتیاط وکړي، مولوي صاحب یا هغه څوک چې د چا کور ته ورځي د هغه بچیانو ته درس وایي په دې کې ډېر احتیاط وکړي، او یا خپل پلار یا خپل مشر ورور د کورنۍ مشر چې خپلو لاندې انسانانو ته، کوروالا ته یا لور ته یا زوی ته سزا ورکړي، دونه سزا ورکړي چې څومره د هغه جرم دی. که دې د جرم بلابود سزا ورکړله، الله رب العزت تا په دې سزا باندې نیسي. اخیرنۍ خبره کوم، الله اکبر کبیره. حضرت مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله تعالی فرمایي وای تاسو کشنیان مه وهئ ډېر، موږ په خپله مدرسه کې وهل منع کړي دي. که یو وخت یو استاذ وهل وکړي چې په خبر سمه، او استاذ ته هم موږ وایو
چې ته دا چلاخه راوړه زه به تا په ووایم که په دې چلاخه ته خوږېدلې کوچنی هم خوږېږي، که ته نه خوږېدلې کوچنی هم نه خوږېږي. و شاګردانو ته ورته ویلي مو دي چې د ادارې د خوا پیسې در کوم، زه د خپل جیبه در کومه. دا کوچني ماشومان چې د 5 شپږو 7 کلو دي تر 10 کلو تر 12 کلو دي، دا په بیره باندې په وهلو مه بیروه. د اسلامي مرکز څخه یې ناټ مور ماتوه. داسې مه کوه چې ته دونه سزا ورکې چې 40-50 کسه شاګردان در تاریاني دا زموږ معلم صاحب څونه خوشک دی، دا زموږ استاد څونه خوش دی، دا اجملا صاحب څونه خوش دی. دا کار مه کوه. حضرت مولانا اشرف علي تانوي رحم الله تعالی فرمایي وای کښنی مه وهه، ځکه که دې کښنی ووهئ بلابود سزا دې ورکړله او بیا دې ورته ویل چې ما معاف که دی دې معافولی نه سې، ځکه چې په دې کې د عفو اهلیت نشته، دی د معافۍ صلاحیت نه لري، دی تر اوسه نابالغه دی، بلوغ ته رسېدلی نه دی، دی تا معافولی نه سې. که دې ووالئ او ته ځینې ولاړل یا دی در څخه مړ سو نو د ده ازار په تا پسې سو، د ده حق په تا پسې سو. لہذا اول والا د شاګرد سره پام کوه، وهه یې مه په جار قربان. و ځینې شاګردان چې هغه سره به چلاخه ګرځئ چې ډب نه ادب نه، دا هم سته. په شریعت کې د سزا حق سته. رد المحتاج زموږ د مذهب کتاب دی. علامه شامی رحمه الله تعالی زموږ د حنفي مذهب ستر فقیه دی، ډېر یو عجیب، ډېر یو نااشنا نابلد، ډېر خوندور کتاب رد المحتاج لیکل دی. هغې کې لیکل دي چې تاسو سزا پر لاس پر ورغوي ورکوئ، پر ملا مو ورکوئ، پر رڼو مو ورکوئ. دا ناروا کارونه دي. دا که مولوي صاحب کوي که مفتي صاحب کوي، که په مکتب کې معلم صاحب کوي، که پوهنتون کې سرمعلم صاحب کوي، که سرطبیب صاحب کوي، هر څوک چې هر ځای کوي دا ناروا کارونه دي. که په مسجد کې مولوي صاحب دونه سزا ورکوي کوچنیانو ته چې بېادبي معاف، د هغوی څخه چای جواب یارونه وبځي، یا یې په کور کې پلار دونه سزا ورکوي، دا ټوله ناروا کارونه دي. په دې باندې انسان غاړې بندېږي. الله دې پر ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.